د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د رهبرۍ له لوري د اماراتي او خصوصي روغتیايي سکتور له مسؤلینو سره د دعوت او ارشاد مسؤلینو او د پلازمینې کابل د 22 امنیتي حوزو د امر بالمعروف امیرونو پښتون کې د همغږۍ او په روغتیايي برخه کې د شته ستونزو د مخنیوي د امر بالمعروف وزارت د قانون د تطبیق او په دې برخه کې د ګډې همکارۍ په موخه ناسته وشوه. د ناستې په پیل کې د امر بالمعروف وزارت د تخنین او پلان رئیس شیخ محب الله مخلص وویل د امر بالمعروف وزارت له لوري د جوړ شوي قانون له مخې د روغتیايي برخې مسؤلین مکلف دي چې په یاده برخه کې د اختلاط مخه ونیسي او په دې برخه کې د محتسبینو همکاري وکړي. د شیخ صاحب په وینا لکه څرنګه چې د انسانانو د ظاهري درملنې مسؤلیت ستاسو ډاکټرانو پر غاړه دی، همدارس د ټولنې د باطني امراضو مخنیوي او پر وړاندې مبارزه زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړو. ستاسو د محترم وزارت پورې متعلق یو حکم عام د خصوصون کې ستاسو وزارت پورې یو حصه او یو برخه متعلقه ده، هغه د حجاب کول دي د زنانو لپاره او د اختلاط مخنیوي د چې نارینه او زنانه په یو ځای کې سره ګډ ناسته فاسته او مجلس او اختلاط وکړي د دینه ممانعت ده. د غراز ناستې ته د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت نظامی مرستیال شیخ سید احمد شهید خیل وویل حجاب الهي حکم دی چې په ټولنه کې تطبیق یې زموږ او ستاسو دینی مسؤلیت دی او ټینګار یې وکړ چې په روغتونونو کې ښځینه کارمندانې باید په پوره توګه حجاب رعایت کړي او د هغوی لپاره ځانګړی کاري چاپیریال او د تگ و راتگ لارې ځانګړي شي. ای پیغمبر ما بگوی برای بیبیها و خانمهای خود، اول شروع از خانمهای پیغمبر خداست و بگوی برای دخترای خود، دوم برای دخترای پیغمبر خدا حکم شده، سوم برای زنهای مسلمانان که حجاب بپوشند. ورته مهال ناستې ته د اماراتي او خصوصي روغتونونو مسؤلینو هم په روغتیايي برخه کې د شته ستونزو د مخنیوي او په دې برخه کې د ګډې همکارۍ په تړاو خبرې وکړي.